زمونږ سرونه قربان دي په تاسو. اوس را روان وو، بیا ملګرو وویل چې په دې ګاډي کې په چت مه ووځه، په دې علاقو کې په دې سیمو کې ډېره خطره ده، بجاوړیان پکې شپه ورځ اوسېږي او زه به 1 منټ په چتونو نه وځم. زه ورته راوځم، زه راغلی دوی ته یم. ما د دغو هلکانو سلګې واورېدلې، هېڅ برداشت مو نه شو کولی. راغللو، مونږ ستاسو سره یو. چیرې مو یو ځل چک کوئ چې د ننګ غیرت ځای وي، مونږ په اول صف کې درته ودرېږو. ډېر قدرمن خلک دلته اوس ما سره چې پېژندګلې یې کولې، لالاجي ډېر قدرمن خلک در سره ناست دی، ډېر عزتمن خلک در سره ناست دی، ډېر د پښتو او د اسلام یعنې په برابر خلک دلته ناست دی، ډېر درانه خلک ناست دلته ناست. موږ سره ډېر ملګري راغلي، دا ټول د دغه کورنۍ سره یو. موږ د مظلوم ملګرتیا کوو. موږ رب دا لار خوښه کړې ده چې د مظلوم ملګرتیا وکړو. د ظالم ملګرتیا موږ رب نه ده موږ ته خوښه کړې. او هغه خلک چې په کور کښېني او یریږي، هغو ته دوې خبرې کومه. که د یقین په رب وي چې مرګ ژوند د هغه نه دی، نو دلته د پلانکي او پلانکي نه مه یارېږه، راوځه. که د مرګ او ژوند عزت ذلت خدای پاک څه وایي؟ عزت مې چې چاته خوښه شي ورکوم، ذلت د هېچا په لاس کې نه دی، د الله په لاس کې دی. رزق الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې چاته مې څومره خوښ شي دومره یې ورکومه. د هېڅ انسان په لاس کې نه دی، د الله په لاس کې دی. که په الله مو صحیح یقین راغی، که په رب مو پوخ ایمان جوړ شو، قطعاً به په کور باندې د چا د یېرې نه کښېننئ، ولې هغه در سره کولی څه شي. نو محترمو، ډېر غمونه تېر شو.